Explanation presenting دیوال د فلم په شروع کېدو کې د عراق یو خطرناک صحرا وښایي او په دې صحرا کې د امریکې یو د کنسټرکشن کمپني وي او ښایي چې د دې کمپنۍ سکیورټي والا او د کار ټول کسان چا وجلي وي او بیا وښایي چې دلته کې د امریکې یو دوه سولجر د یو غټ غر د پاسه ملاست وي د دې یو سولجر نوم وي میتیوز او د دې بل نوم وي آیزک دا دواړه یې دلته کې د دې دپاره رالیږلي وي تاسو دا معلوم کې چې اخر دا ټول کسان چا وجلي دي او د دواړو په کبلو کې ځان پټ کړی وي او د 22 غنټو نه په دې غر کې پټ ناست وي نو دا میتیوز ډېر زیات تنګ شي او ما ته ښکاري چې دلته کې زموږ نه علاوه بل څوک نشته نو دا میتیوز آیزک ته وایي بس زما نه نور صبر نه کیږي او زه لاندې ورکوزیږم نو دا آیزک میتیوز ته وایي صبر وکړه دا غلطي ونه کړي دا علاقه په یو خطرناک سنایپر والا باندې مشهور ده او د دې سنایپر والا نوم دی جوبا او ما ته ښکاري چې دا ټول جوبا وجلي دي او کیدای شي اوس هم چېرته پټ ناست وي خو دا میتیوز د آیزک خبره ونه مني او د غر نه لاندې راکوز شي او کله چې دا میتیوز دا مړه کسان سیکي نو ده ته پته ولګي چې دا ټول د یو سنایپر والا مړه کړي دي نو ده کې د سنایپر والا دا میتیوز په خپه باندې ولي نو دا آیزک هم د غر نه راکوز شي او د میتیوز طرف ته رامنډې کړي او دا سنایپر والا هم په دې آیزک باندې ډزې شروع کړي او آخر کې په دې خپه باندې دا آیزک ولي او دلته کې یو دیوال وي او دا آیزک دیوال پناه ځان پټ کړي او بیا دا آیزک خپل ریډیو را واخلي یعنی دا آیزک خپل هډ کوارټر ته کال ملاوخي خو دا آیزک سیکي ته د ریډیو انټینا ماته شوي وي یعنی دا ریډیو کار نه کوي او دیوال نه هغه بل طرف ته میتیوز په ځمکه پروت وي او دا میتیوز په خپه باندې لګېدلی وي نو دا آیزک میتیوز ته وایي ګورئ ونه خوځي سنایپر والا ته به پته ولګي چې دا خو اوس هم ژوندی دی او وبدلي او بیا دا آیزک په دې دیوال کې سوري وکړي او په دې خپل دوربین باندې د سنایپر والا ګوري خو دا آیزک ډېر زیات د دوربین اخوا دیخوا وګرځي خو دا سنایپر والا فایده نه کي او دا آیزک ډېر زیات زخمی وي نو دې سره دا آیزک بېهوشه شي او کله چې په هوش کې راشي نو ته د آیزک په ریډیو کې د آیزک ته وایي ته په کوم ځای کې ته په کوم ځای کې نو دا آیزک ورته په جواب کې وایي زه د پیپلاین کنسټرکشن کمپنۍ سره د یو دیوال نه شاته پټ شوی یم د سنایپر والا زه او میتیوز دواړه یې په خپو باندې ایښتي یو نو د مدد دپاره څوک راولېږئ نو دا کس ورته په ریډیو باندې وایي ته اوس په کوم ځای کې یې یا په دې ځای باندې ودرېږه او یا یو فلیر وکړه چې ما ته ستا د لوکیشن پته ولګي نو د آیزک ته پته ولګي د هډ کوارټر والا خو ما نه داسې تپوسونه نه کوي دا ما ته د سنایپر والا ښکاري اصل کې د سنایپر والا د آیزک ته کال کړی وي نو دا سنایپر والا آیزک ته وایي زه درنه کوم یو سوال خو کوم ته به یې جواب راکې او که انکار دې وکړو نو د ستا چې کوم دویم ملګری دی ما ته پته ده دا اوس هم ژوندی دی او که سوال جواب دې را نه کړو نو زه به یې درله اولم نو د آیزک مجبوره شي او د سنایپر والا ته ښه وکړي او د آیزک ډېر زیات تږی شوی وي نو دا خپل د اوبو بوتل راوباسي نو دا بوتل خو په ګولۍ باندې لګېدلی وي نو د سنایپر والا د آیزک ته وایي ما په قصد باندې د ستا د ریډیو انټینا او د اوبو بوتل او لاس کې مې په خپه باندې ته ویشتې نو د آیزک ته پته ولګي چې دا کار صرف جوبا کولی شي نو د آیزک د کس ته وایي ما ته پته ولګېده ته جوبا یې او ته یو غټ دهشتګرد انسان یې نو د جوبا آیزک ته وایي ته زموږ ملک ته راغلی یې او زموږ ملک کې موږ سره جنګ خو کې او ما ته دهشتګر خو وې او د آیزک د جوبا سره خبرې کوي نو د آیزک ته پته ولګي د جوبا مخامخ په دې غر کې په دې ډیران کې ناست دی خو بیا هم د آیزک د جوبا په دې ډیران کې سی نه کی نو د آیزک ته د جوبا لوکیشن معلوموي او خپل ټوپک باندې خپل هیلمټ کیږدي او د دیوال نه یې بره اوچت کی چې د سنایپر والا پرې ډس وکړي خو د سنایپر والا هم دومره قمقل نه وي چې په دې باندې به ډس وکړي او د آیزک ډېر زیات تږی شوی وي نو ته د دیوال نه بل طرف ته یو بیگ پروت وي او د آیزک د بیگ پسې ورشي نو د آیزک دا بیگ را واخلي او چې واپس راځي نو د سنایپر والا پې ډس وکړي خو د آیزک بچ شي او په دې بیگ کې اوبه وي او آیزک دا اوبه را واخلي او ویسکي او دې کې په دې ریډیو باندې د میتیوز اواز راشي اصل کې د آیزک ته پته نه وي چې دا میتیوز اوس هم ژوندی دی او دا میتیوز په مزه باندې د خپل
خپل ټوپک راخلي او د آیزک ورته د دې سنایپر والا لوکیشن ښایي او د آیزک هغه سنایپر کس سره خبرې هم کوي چې د دې سنایپر والا صرف ماته خیال وي او د میتیوس په مزه باندې د خپل ټوپک راواخلي او د آیزک ورته کوم لوکیشن خولی وي هغې باندې ډزې شروع کی خو بیا هم د سنایپر والا د میتیوس په دې لاس باندې اولی او اوس د میتیوس په ملاسته باندې د آیزک طرف ته را روان وي نو دې کې د سنایپر والا د میتیوس اولی او مړ یې کی او د آیزک سنایپر والا ته وایي ته وایې چې زه جوبا نه یم خو ته جوبا یې او تا له د امریکې والا ټریننګ درکړی و او اوس هم د هغوی خلاف جنګ کې نو د جوبا آیزک ته وایي اوس خو جنګ ختم شوی دی نو تاسو ولې زمونږ د ملک نه نه ځئ نو د آیزک جوبا ته وایي دلته کې خو اوس منګه یو پیپلاین کمپني جوړو او ته دې نه هم تاسو ته پیدا ده نو د جوبا ورته وایي د امریکې والا کله هم چاله پیدا نه ورکوي او یو پیره بیا په ریډیو باندې څه اوازونه شروع شي نو د آیزک د ریډیو را واخلي او دې پیره دا کال وي د آیزک د کیپټن او د آیزک د کیپټن خبرې اوري خو د آیزک اواز نه ورځي یعنی ته د ریډیو مایک کار نه کوي او د جوبا د آیزک په ځای باندې جواب ورکي او ورته وایي دلته کې خاص څه دي صرف تاسو راشئ ما پسې او دلته کې چې اوس څوک هم راشي د آیزک او میتیوس پسې نو دا به هم د جوبا اولی او د آیزک ډیر زخمی وي او د ریډیو هم کار نه کوي او یو پیره بیا د آیزک بېهوشه شي او لږ ټایم بعد د آیزک یو پیره بیا په هوش کې راشي او د میتیوس سره یو ټوپک وي نو د آیزک د ټوپک ته یو پړی ورلړه کی او خپل طرف ته یې راکاږي او اوس آیزک د ټوپک را واخلي نو بیا د آیزک د ټوپک په ځمکه باندې پیټ کی او اوس د هلیکاپټر هم راشي کومو هلیکاپټرو ته جوبا ویلی و دلته کې هر څه ټیک دي او د آیزک ته پته وي او د آیزک ته پته وي چې د هلیکاپټر والا به هم د جوبا په دې ځای باندې ولي نو بیا د آیزک د دیوال له دیکه ورکي او لړه یې کی نو دې سره ډیره زیاته دوړه جوړه شي او د آیزک هغه طرف ته ډزې شروع کی کوم طرف ته چې جوبا وي خو د هغه سنایپر والا یو ډز هم ونه کی نو د آیزک ته پته ولګي چې ما د سنایپر والا ویشتو نو د آیزک په خپل ځای باندې ودرېږي او دلته کې اوس هلیکاپټر هم راشي او د آیزک په سټریچر کې سملی او هلیکاپټر ته یې بوزي او د هلیکاپټر ته د ځای نه روان شي او یو پیره بیا د جوبا په د هلیکاپټر باندې ډزې شروع کی اصل کې د جوبا اوس هم ژوندی وي او د هلیکاپټر اولی نو دې سره د هلیکاپټر کریش شي او د کریش کې د آیزک هم مړ شي او یو پیره بیا د جوبا د امریکای هډ کوارټر ته کال میلوګ او د ځان د امریکای والا یو سولجر جوړ کی او دلته کې د مدد د پاره څوک راولېږي یعنی دلته کې به اوس د امریکای والا بیا راشي او د جوبا به یې مړ کی نو د جوبا په خپل مشن کې یو پیره بیا کامیاب شي او دې سره دا فلم یعنی دا کہانی په دې ځای باندې ختمه شي امید کوم که چاته دا کہانی هم خوښه شوې وي نو ویډیو د سره لایک او شیر کې او چینل هم در سره ضرور سبسکرایب کې ډیره زیاته مننه